زه ډاکټر یم. والله چې در حیواناتو مریضۍ نه پوزې پرې روغلی یم. دومره حیوانات مري، دا غواوې، دا وزې، های یو شی بل شی نه پرې رسېږم نه. سلا د خیر پکې واچوي نو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا ستړی ما چې ډاکټر صاحب ښه طبیعت دې ښه ده؟ په خیر روغلی؟ ښه جوړ یې؟ ملګري ښه دي؟ شکر ده. ته ډاکټر یې؟ الحمدلله ښه تکړه ډاکټر. والا ډاکټر صاحب تاسو په باچر تکړه و چې ډېر سخت ډاکټر. نو خدمات وښیه. خدمت مې داري ده چې دغه ځای مې ده د خدای په جهان ډاکټرونه مې وګرځوله. خو عصبي عقلي ته مې ور واستو. خو اعصاب چې اعصاب کشي معدې ډاکټر ته مې ور واستو. خو ورا مې هډوکي ډاکټر ته مې ور واستو. خو نه ختېږي. تاسو په اثر ته وکړم چې دې ته ور ولا کو مې دې سره حیواني مستان پېچګاري مې کې به سره خشي. کاکا دا ځای دې څه شکی؟ زایخ مې چې چېرته غلې دي ادای کی اره ورځې کې لیولو سره په غامړه ولا کله چرګي پټي وي، هو کله سپلای پټي وي، کله جمعات نه ورغولم بلوختون ار پټ کړی وي، تاسو کوي پودر څه کوي او تاسو یې موشته ګریوانیا. کاکا نو زه خو د حیواناتو ډاکټر یم. حیوانات څه شي ته وایي؟ حیوانات څه دي؟ حیوانات وزې. آفرین ډاکټر صاحب خو دغه ډاکټر مو په کور و. دغه ځای مې چې ده د یوني مادات غوسکیف کې د ځای چې در نه وي چې د حیواناتو مرض نیولی وي. ډېر ساده سړی ده خو راځه خپل جوب دې کوه جوب. ها ما ویل چې ته داسې کار وکړه خو چې ستا زوی ته به زه ښه ستن ویر کړم. داسې ستن به ته ویر کړم که نه چې رک روغ بشي. دا مو هغه وخته د یوني مادات غوسکیف کې د ځان چې کوم دی غوسکي ستن په ولګي. دلته کېنوه کېنوه خوږې نه کېنوه کېنه نه خوږېږي دا ډېر ټولو راته د کله پاپا کېنه وغځوه بچیا. دا دې سره راکړه. در سره راکړه. ستن به ته وایې؟ ستن به ورته ووایو خو بېغامه شه. خکېږې رګتې وګتې ما سره بیا به د جومات نه سپلای نه پټوي که خیر وي خپل کور کې به ورراګوله د مو چرګ وي دې وجې غم چې دا رقم رنګ دي شي که ګوله رګ لوغ به وي. ایمو نه راته وسته چې تا دارې شي ورته داسې به جوړ شي چې کاکا د وبرته کې ډاکټر صاحب ستندارې ستن ویر کړه چې بېغامه شه ودروي. ډاکټر صاحب دا خو داسې قوي ستن دو. بېغامه شه داسې به جوړ شي. دلته په کوم ځای کې ویر کوې؟ دا خنا کې به ویر. دا خو غوسکیو ته د خنا کې ویر کوې. خیر ده نو خو ها که نه وایي نسا خکېږې بچای خکېږې خپل خونده خکېږې. ډاکټر صاحب نو بیا پرهیز شی لري که نه؟ نه پرهیز نه لري. داسې لږ یې سره غټه لږ دې وپوښله اوس به ژړی خیر سنې ته ووله مو چې تا کتې یونې مادات د غوسکي ستن دې نه لګېږي که خیر وي. ته اوس داسې لږ وړې شوه ومېړې چولې زمانه کاکا ته یې لږ داسې څملوه زمانه ته یې لږ داسې ورکه دا خدای دبای شو ورکه دا خدای دبای ورکه وته دې ځای مرچنه ته ارجسته داسې ډاکټر صاحب دا دې چې ځای په وکړه دې دا خدای واو جوړ کړو که نه ته بیا داسې څملوه وته په غضب ته کار ماشي ډاکټره ډاکټره ګندک مې نه غوښتو. خو خیر ده جوړېږي که خیر وي. ته بیا څملوه وته ته ماشي ډاکټره دې دا خدای واو جوړ کړو. دا لکه خو مو نه غوښتو که نه. خو خیر ده دا دې جیب وکړو. ته بیا څملوه انشاءالله جوړ به. هزارو ستن دې نه یې ویل کړې. نه ته یې څملوه. الله خدا ته وساتئ. ته زور په وکړه ونیسه. هو ته اوس داسې وکړه چې دغه سور شوه ده هو دا به اوس ګرمې کوټې ته ویسو. ګرمې کوټې ته به ویسو ولته به یوه ګرمه ستن ورکړو کوټه ګرمه دو خپله بوخه شي. ډاکټر صاحب دا باید مې دا جوړ کړو دا نه ژر نه مړ شي. نه خدای دې ونه کړي. اوس یې تودې کوټې ته ورکړه خیر وي. جګه وایي یا واته دې الله دا خو د باید ورکړې
دا خو د بایو ته اوس دا سرتوب کا وشوکه سرتوب کا ته دې کوټې ته یوسف وای تا د خدای په غضب کا کار ما کړ ار پښو کا دا یو باندې وو ار پښو دا خو د بایو دا څنګه جوړیږي ها کا